نو یاد ساتئ هغه سمیه چې هغې سملوله هغې یو خپه یو اس پورې وتړله بله خپه یې بل اس پورې وتړله او په شرمګاه کې ورته نیزه ورکړه او په منځ یې دوه ترازي کړه. دا کوم پټکي چې وینم دا هغه پټکي دي دا هغه زینت دی چې د کوم زینت دپاره سرور کائنات د عربو په سرزمین باندې فتایب کې په کاڼو ویشتلی شوی و. دا د هغو وینو ثمره ده کومو وینو چې حضرت زید لمبولی و. دا د هغو وینو ثمره ده د کومو وینو د کومو ګټو لاندې چې بلال چغې وهلي دا د بلال د چغو ثمره ده. دا هغه ثمره ده نن چې تا ته پټکي دلته ښکاري د 4 صدۍ په دې ځمکه باندې نو یاد ساتئ دا پټکي هسې نه دي راغلي. بیا بلې خبرې ته هم زما ذهن دی دا پټکي هسې نه دي راغلي. دا لاړ شئ د حضرت یاسر نه تپوس وکئ حضرت یاسر رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکئ د هغه د پلار د حضرت عمار نه تپوس وکئ د هغه د مور د سمیې نه تپوس وکئ چې کله حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها ابو جهل نیونیوله او بیا یې سملوله او ورته ویل اسلام د پرچار نه ووړه د اسلام د نوم نه ووړه د اسلام نشان د دغې نه ووړه د لا اله الا الله نه ووړه دا نن چې کومو بچو قرآن ویلی دی د دغې قرآن نه ووړه هغه د سمیه رضی الله تعالی عنها چې کله د قرآن نه نوړېده کله یې د دې پټکي د حفاظت ناره لګوله کله یې د دې قرآن د حفاظت ناره لګوله نو یاد ساتئ هغه سمیه چې هغې سملوله هغې یو خپه یو اس پورې وتړله بله خپه یې بل اس پورې وتړله او په شرمګاه کې ورته نیزه ورکړه او په منځ یې دوه ترازي کړه. یاد ساتئ دا د هغې سمیې وینې دي. زما قابل قدر محترمو دا پټکي هسې نه دي راغلي